د سید انس رضی الله عنه سره روایت دی وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل یا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. اے بچی گیا کدی دا په وس باندې پروي دا عملی کولی سي چې ته پر تا باندې شپه او ورځ تېره سي خو ته په زړه کې له چا سره حسد و کین او بغض نه ولرې دا کار وکړه. څوک ورته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا بني اے بچی گیا إن قدرت أن تصبح وتمسي فليس في قلبك غش لأحد فافعل. کدی په وس باندې دا پرې چې سهار او ماښام سي در باندې یعنې دا معنا د شپه ورځ در باندې تېره سي هره ورځ ټوله زندګي در باندې تېره سي نو مهمه دا ده چې په زړه کې له چا سره حسد مه نیسه بغض مه کوه عناد مه کوه. ګورئ د دغه تورو مطابق به زه یوه خبره درته وکړم چې ډیر خلک دا رقمي له بعضې کورو سره حسد وي د ډیرو خلکو د بعضې قومو سره حسد وي د ډیرو خلکو د بعضې خاص ډلو سره حسد وي خو دا د الله په خاطر باندې نه وي نه د الله د دین په خاطر باندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په خاطر باندې نه د هغو خلکو د بېدینیو د ګمرهۍ په خاطر باندې دا صرف د دنیا د مادیاتو په خاطر باندې قومیت وي په انسان باندې غالبه په انسان کې اصل په انسان په طبیعت کې د بعضو انسانانو په طبیعت کې حسد ډیر وي او بعض انسانان چې د هغه کین و بغض ساتي دا ډیره لویه ګناه ده عظیمه ګناه ده. دا د انسان لمونځ روژه زکات حج تلاوت ذکر دا ټوله ضایع کوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې راځي چې حسد دا رقم ګناه ده د انسان نیکی او د انسان نیک اعمال داسې ختموي لکه یو وچ او بټو ته سړی د باکس تیلی ووي او هغه اور واخلي ټوله وسوځي څونه ژر وسوځي یو لویه خره د وچو لرګو په 15 منټه کې ټوله وسوځي. داسې د انسان حسد د انسان کین بغض عناد دا داسې د انسان دا نیک اعمال ختموي. د دې شي سره ډیر پام کوي. موږ د کلي د علاقې خبرې کله کله داسې وي چې سړی په دا موضوعاتو باندې خبر وي. زه دا په بعضې ورونو کې دا شیان وینم. یقینا دا ډیره لویه او عظیمه ګناه ده. د الله پر بندګانو باندې نیت مه بدوئ. د چا په ښه زندګي باندې مه خفه کیږئ. د چا په ښه کاروبار باندې مه خفه کیږئ. د چا په عزت باندې مه خفه کیږئ. د چا د کور په اتفاق او اتحاد باندې مه خفه کیږئ. او د خپل مؤمن مسلمان ورور پر رسوایی په کمزوري په غربت و مسکنت په دې باندې مه خوشحاله کیږئ. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي چې د خپل ورور په غم باندې خوشحاله سوې د ده په درد خوشحاله سوې د ده په بېعزتۍ خوشحاله سوې د ده په رسوایی خوشحاله سوې د ده په غربت خوشحاله سوې ډېر ژر به الله ده ته عافیت ورنصیب کړي او په دغه تکلیف الله جل جلاله ته اخته کړي. نو د یو چا د خور و د مور د یو چا د کوروالاو د خاندان په سپک او په بېعزتي باندې چې ته خوشحاله کیږې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی. الله به هغه سړي ته عافیت ورنصیب. الله جل جلاله به دغه انسان عزت پرده خوندي کړي او په دغه بېعزتي باندې به الله جل جلاله بیا ته اخته کړي. ځکه موږ او تاسې ټوله د الله بندګان یو ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. نو که د الله جل جلاله په یو بنده خوا بدیږي په بل هم بدیږي. که الله د یو بنده سپک او بېعزتي نه غواړي د بل دم نه غواړي. که الله جل جلاله د یو بنده خرابېدل نه غواړي د بل دم نه غواړي. او په حدیث شریف کې دا رقم تورې راځي چې دا انسانان د الله اولاد دي. الله جل جلاله په ټولو انسانانو خوا بدیږي ما سوا د یو څو ځایو سره چې کله د یو چا سره دښمني روا د هغه په هغه ځای کې چې د الله د دین په خاطر باندې وي. یو سړی د الله د دین دشمن وي بېدینه وي یو سړی مبتدع وي یو سړی د الله دین خرابوي نو د هغه سړي سره دښمني به د چا په خاطر باندې وي د الله جل جلاله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان احب الاعمال الى الله
الحب فی الله والبغض فی الله د ټولو بهترین عمل هغه دا دی چې د الله جل جلاله دپاره محبت وکړي او د الله جل جلاله په خاطر باندې له چا سره دښمني وکړي. نو الله جل جلاله دې موږ اسې ناکي د مسلمانانو له عداوت او له دښمني او له غیبت او له بهتان او له حسد وساتي. او دا خلک یې کوي دی هېڅ ګناه نه بولي سره له دې چې د ده خو کور په دې خراب شو، د ده خو ټوله نیک اعمال په دې حسد باندې ولاړه او ده ته هېڅ فایده هم نه کوي. که د یو انسان ډېر ښه کور جوړ وي، د یو انسان ډېر ښه د زندګي معیشت یې ښه جوړ وي، د یو انسان په کور کې ډېر ښه اتفاق و اتحاد وي، د یو انسان په معاشره کې ډېر عزتمن وي او ستا دا شی نه وي خوښ، د اصلا کې نعوذ بالله پر الله جل جلاله اعتراض دی. دا د الله پر ورکړه باندې ستا اعتراض دی چې الله ده ته دا عزت ورکي، الله ده ته دا منقبت ورکي، الله دا ښه کور ښه مال دولت عزت شهرت ده ته الله ورکي، ستا نه برداشتېږي. نو دا اصلا در الله جل جلاله پر ورکړه باندې اعتراض دی. نعوذ بالله نعوذ بالله. ځکه دا دونه کبیره ګناه دا لویه ګناه دا خو الله ورکړي دي دې سړي دا ښه عزت یا ښه کور یا اتفاق یا مال یا دولت یا شهرت دا خو الله جل جلاله ورکړي دي. دلته چې ستا نه برداشتېږي او ستا دا شی نه ازمیږي دا د ده ژوند دا د ده زندګي دا اصلا ته د ده سره دښمني نه کوې، د الله سره دې دښمني ده. د الله جل جلاله دا ورکړه د الله عطا د الله فیصله دې نه ده خوښه. نعوذ بالله. نو ځکه زما ورونو دا بس د زړه صدا وباسئ، زه د چا سره هم دښمني نه لرم. ځکه دښمني د یو چا سره کوم نو صرف او صرف د الله جل جلاله په وجه به وکړم، او که مې دوستي ورسره کولم د الله په خاطر باندې به دوستي ورسره کوم. مؤمن مسلمان دی به زما ورور ما سوا د هغو ډلو اوسه چې هغه د الله د دین دښمنان وي، چې هغه مبتدعین وي، بې دینه خلک وي، د الله دین خرابوي، مسلمانان خرابوي، کلی کور خرابوي، دغه سره بیا دښمني ضروري ده، دغه سره بیا عداوت ضروري دی. په دې خاطر باندې چې دی د معاشره تباه کوي، قومونه خرابوي، کورونه تباه کوي. دلته په دې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران صحابي حضرت انس رضی الله عنه وایي قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بني اے بچی گیا ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل. کدی دا په وس باندې پرې چې زندگی دا رقم تیره کې چې سهار و ماښام در باندې راځي مسلسل زمانه روانه ده، خو ته په زړه کې له چا سره حسد نه لرې، بغض نه لري، عناد نه لري، دښمني نه لري، د بل په بدي باندې نه خوشحاله کېږي او د بل په کامیابۍ باندې دې هم زړه نه تنګېږي، د بل په رزق او په مال او په دولت دې هم زړه نه تنګېږي. نو دا رقم وکړه. اوس ګوره اصلي خبره اوس راځي. ثم قال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بني ای بچی گیا ها وذلك من سنتي ای بچی گیا دا زما طریقه ده، دا زما سنت دی، دا زما طریقه ده، دا زما عمل دی چې د چا سره دښمني به په زړه کې نه وي د انسان، د چا سره به عداوت پر چا باندې بدنیتي دا به نه وي د مؤمن سره، دا زما طریقه ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ومن احب سنتي فقد احبني، هغه څوک چې زما د سنتو سره محبت کوي، زما طریقه یو سړی خوښوي، دا په حقیقت کې د دې سړي له ما سره محبت دی. ګوره دا مختصرې خبرې دي، ګرانې خبرې نه دي، داسې مغلق عبارات نه دي چې سړی نه ورباندې پوهېږي چې د دې تورو څه معنا شو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اسانه وویل چا د چا سره حسد و بغض و عناد نه کول دا زما طریقه ده، زندگی دا رقم تیره کړه. او څوک چې زما د سنتو سره محبت کوي، زما طریقه خوښوي، دا سړی چې دی دا له ما سره محبت کوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کله سړی ته حاصلیږي؟ سوال دی جواب یې دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې یو انسان په خوله نارې وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لرم، موږ به یې نه ورسره منو. هلته به موږ د یو چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت منو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خوښه کړو. بس مختصرې خبرې دي دا. او چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خوښه کړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه به له ما سره په جنت کې وي. په دې حدیث شریف کې هم سیدنا
انس رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وایي ومن احب سنتي فقد احبني، چا چې زما طریقه خوښه کړله هغه له ما سره محبت وکړي. ومن احبني كان معي في الجنه، هغه چا چې له ما سره محبت وکړي هغه به له ما سره په جنت کې. د دې معنا دا نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مقام دی د ده هغه مقام. د دې معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په جنت کې وي، د انبیاو خو لوی مقام دی، معیت یو ځایوالی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې وي. ولیکن دا بیا جلا خبره چې الله جل جلاله پیغمبران ته څونه مقام و درجه او مرتبه ورکړي. زما ورونو دا یو مختصر روایت کوشش دا وکړي چې له خلکو سره عداوت او دشمني، بغض و عناد، د خلکو پر مال باندې، پر دولت باندې، پر عزت باندې، پر کور باندې، پر اولاد باندې، پر کاروبار باندې دا قطعا په زړه کې مه راګرځوي. او که دوی که دا چم در کې و اعوذ بالله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، په ما کې یو شیطانی وهم و یو شیطانی وسوسه د شیطان یو حمله پر ما باندې ده، زه ولې د یو مسلمان په عزت باندې خفه یم، زه ولې د یو چا په ښه زندګي باندې خفه یم. او که تا دا عمل د ځان لپاره خوښ کړي چې زه به د چا سره بغض و عداوت و دشمني نه کوم، نو تا د رسول الله طریقه خوښه کړه. او چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خوښ کړه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړي. او چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وکړي هغه به په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وسره. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دې احادیث باندې توفیق رانصیب، د عمل کولو توفیق رانصیب. د حدیث شریف روایت ترمذی کړی.